د سولې هنري کاروان پروګرام چې د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تیاتر څانګې لخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ په مالي مرسته پیل سوی و پای ته ورسید. په دې سفر کې د هرات ولایت د تیاتر هنرمندانو ولایتونو ته سفر وکړ او پکښې د سولې غوښتنې تمثیلي ټوټې اجرا کړې چې د دې پروګرام د مسؤل په خبره د خلکو له تود هرکلي سره مخ شول. نور جزئیات د غلام فاروق رسولي په راپور کې. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تیاتر عمومي مدیریت لخوا پیل سوی پروګرام چې د سولې هنري کاروان نومیده پای ته ورسید. فریدون فکوري د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تیاتر عمومي مدیر وایي دوی په دې پروګرام کې د نمایشنامو او هنري ټوټو په وسیله هڅه کړې ترڅو د سولې غوښتنې غږ وسلوال مخالفین و حکومتی چارواکو خلکو او نړیوالو ته ورسید. ولی ما مخالفین نشون دادیم که توسط اجرای نمایش که هنوز هم حساب مردم مظلوم افغانستان مورد بمباردمان تیارهای سرنشین قرار میگیره و هم ما جنبه مخالف دولت در نظر گرفتیم هم خود دولت و این برنامه تاثیرات بسیار مثبت داره برای از اینکه صلح اگر مردمی باشه اگر صلح واقعا به حساب مخالفین میخوان با مردم نشست کنن مردم همین چیزی میخواد. په همدې حال کې د تیاتر هنرمند غلام فاروق سرخوش وایي دوی په دې سفر کې د حکومتي چارواکو او خلکو لخوا خورا هڅول شوي او په خبره کارونه یې هم خورا مثبت او ګټور ول. واقعا استقبال مردم خیلی عالی بود و منصبین دولتی هم همیشه در خدمت ما بودن و همیشه ما راهنمایی کردن و از برنامه ما استقبال گرمی با حضور خود به هم رسانیدن و ما مورد تشویق قرار دادن. کریم احمدیار د هرات ولایت د افغان فلم عمومي مدیر تیاتر د سولې غږ خپرېدو سولې ته د خلکو چمتو کولو او د سولې لپاره د زمینې برابرولو په برخه کې ډېر موثره لار بولي او داسې پروګرامونه ستایي. یکی از ابزارهای مهم مثال که در افغانستان بتونه که صلح به افغانستان حاکم بسازه یا تعامل بین مردم و صلح ایجاد بکنه تئاتر. به خاطری که ما از نزدیک دیدیم تئاتر به ولایت بردیم همه مردم استقبال کردن همه مردم تشنه صلح بودن و صلح میخواستن. د بلې خوا د هرات ولایت مقام مالی اداري مرستیال غلام داود هاشمي د سولې غوښتنې د هنري حرکت یوازې د هنرمندانو حرکت نه بلکې د ټول افغان ملت حرکت او غوښتنه بولي او وايي حکومت ژمن دی چې داسې غږونو او غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. پیام صلح تنها مربوط به مردم هرات نیست، تنها مربوط به هنرمندان هرات نیست، بلکه پیام همگانی، پیام سرتاسری تمام اقشار ملت عزیز افغانستان هست، چرا که مردم از جنگ، بدبختی و دربدری خسته شدن. د ویلو دی چې د سولې هنري کاروان دا پروګرام د ولسمشرۍ ماڼۍ په مالي او تخنیکي مرسته پیل شوی و چې نن پای ته ورسید.